لنډه کیسه زما قسمته څه دې وکړل. په لړزېدلو لاسونو یې لیک راواخیست، په کرښو یې سترګې تېرې کړې. لیکل شوي وو: زما خوږې ښایستې او وتلې مېرمنې، ستړې مه شئ. هیله کوم چې اوښکې تویې نه کړې. زما لیونۍ، وعده راسره وکړه چې هره خبره به مې عملي کوې. زه نیکمرغه وم چې ته مې په خپل ژوند کې لرلې او ژوند مې په تا رنګین و. پوهېږم راتلونکي ته مو بلا هیلې درلودې. دا چې بخت یاري ونه کړه، هر څه نیمګړي پاتې شول. د ستر ذات اراده به وه. ښه، زما ښایستې، غوږ شه چې څه درته وایم. دا چې زما دنده نظامي وه، نو حالاتو ته په کتو دې پوهېدم چې یوه ورځ به داسې وخت په موږ راځي. نو دغه لیک مې خپل ملګري ته ورکړ. ورته مې وویل: که زه په عملیاتو کې شهید شوم، نو تا ته دې در ورسوي. هیله کوم اوښکې پاکې کړه. ستا په ګلورینو اننګیو مې د ناهیلۍ د څپو سیل نه لورېږي. داسې نه چې ښایست دې وران کړي. ته زما ژوند یې او غواړم د هغې دنیا په خوږ ژوند او خوږو نعمتونو کې راسره هم واوسې. نو واده وکړه چې هیڅکله به بل واده نه کوې، ځکه ما اورېدلي دي چې څوک په دې فاني دنیا کې له چا سره مینه ولري، په هغې دنیا کې به هم ورسره وي. او زه غواړم چې تل په خپلې خوږې هستمند اوسم. همدا ډول زما د ګله هم تا ته امانت ده. په هغې به ډېر پام کوې او هیڅکله زما د نشتون احساس ورنه کړي. او رښتیا، جنت لور به مې صالحه او په زده کړو سنبال وروزي. له مور سره به یو ښه پلار هم ورته پاتې کېږي. ما وبخښه چې په نیمه لار کې مې پرېښودې. بس د الله تعالی خوښه به همداسې وه. تا خپل رب ته سپارم. د الله په امان. د لیک له خلاصېدو سره د ګلالۍ پر مخ اوښکو کتارونه جوړ کړه. په زنګنو یې سر کېښوده او په چیغو چیغو یې وژړل. څو شېبې وروسته یې سر پورته کړ. مخامخ یې وکتل. انځور ایښی و. راوایېخیست او ویې ویل: احمده، ما ته ستا لیک ستا د شهادت په 3مه ورځ را رسېدلی و. په هره وعده مې عمل وکړ. له هر ډول سختیو او تکلیفونو سره مې مقاومت وکړ. د وخت په تېرېدو سره لوړې زده کړې مې پیل کړې. تر څنګ مې د خپلې کورنۍ ساتلو لپاره په یو بهرني سازمان کې دنده پیل کړه. د نظام له ړنګېدو سره د دفتر لخوا بهر ته د تګ زمینه راته مساعده شوه. خو د دې لپاره چې یادې ډېره ضعیفه شوې او ستا امانت هم وه، نو پاتې شوم. د نوي نظام سره بیا خپلې دندې ته راستنه شوم. او نن چې د دندې مې اونۍ هم نه وه پوره شوې، له دندې وویستل شوم. د دې په خاطر چې زه سابندي لرم او مخ نشم پټولی. زما قسمته څه دې وکړل. زما قسمته څه دې وکړل. غبرګې څپېړې خپل تندي ته ورکومه.